پاکستان د افغان سوداګرو لپاره څه کړي دي؟ سلامونه درنو لیدونکو، کولی شئ دې ویډیو کې وګورئ. پاکستان د افغان سوداګرو لپاره د هند سره د واګا پوله پرانیزي. پاکستان ویلي د افغانستان د هند سره د سوداګرۍ ترانزیت ټریډ په لړ کې د واګا پوله د 15 جولای څخه پرانیزي. د افغانستان لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق ویلي افغان سوداګرۍ ته د اسانتیاوو برابرولو په لړ کې پاکستان پریکړه کړې چې د هند سره د افغان سوداګرو د مالونو لیږلو دپاره د واګا پوله د 15 جولای نه بیا پرانیزي. هغه ویلي اول د کورونا په اړوند تګلاره عملي کړي. صادق په ټویټر ویلي چې پاکستان د وړاندې د افغانستان سره په پوله په ټولو لارو د دوه اړخیزه سوداګرۍ فعالیتونه په ځای کړي دي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو جواینټ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټري د ګډې خونې مشر خان جان الکوزی وایي چې د پاکستان دغه پریکړې هرکلی او ستاینه کوي چې د هند سره د واګا پوله د افغان سوداګرو دپاره پرانیزي. ډیوي سره په خبرو کې هغه وویل د واګا په لار یوازې د افغانستان څخه هند ته سامانونه لیږل کیږي، راوړل کیږي نه، خو د څو میاشتو د بندیز وروسته چې اوس دغه لاره د افغان سوداګرو دپاره پرانیستل شوې د دوی په ګټه ده او دا وخت چې د افغانستان د سبزي او میوې د لارې پرانیستل به د افغان سوداګرو په ګټه تمام شي. هغه وویل د پاکستان د دې ګام هرکلی هم کوي چې د تورخم او چمن وروسته یې د غلام خان انګور اډې او خرلاچي لارې پرانیستي. خو نوموړی وایي چې د کورونا وبا له امله چې په پوله د ډریورانو کلینډرانو د بدلون کومه لړۍ ده، که دا ختمه شي نو په پوله د ګاډو د تګ راتګ کار به اسانه شي. هغه وویل د تورخم او چمن نه علاوه په نورو پولو د ترانزیت کاروبار نه کیږي، په دې نورو لارو ځایي دوه اړخیزه سوداګرۍ کیږي. هغه زیاته کړه د کورونا وبا له امله د افغانستان سره د تلونکو راتلونکو زر ګاډو شمیر 200 ته راکم شوی دی. پاکستان د مارچ په میاشت کې د کورونا وبا له امله خپلې ټولې ځمکنۍ لارې د نورو ګاونډي ملکونو سره تړلې وي. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې ویډیو م تر پایه ولیدله. که مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د لا ډیرو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت.